طالبانو په لومړي ځل زبردست کار وکړ. طالبانو د افغان مهاجرو زړونه وګټل. 540 افغانان له زندانه آزاد شول. وروستي جزئیات څه دی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وايي ټاکل شوی نن د کراچۍ له زندان څخه 540 افغان بندیان آزاد او هیواد ته انتقال شي. یاد سفارت چې د طالبانو حکومت لخوا رهبري کیږي نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغو بندیانو کې 450 ښځې او 90 ماشومان شامل دي. دغه سفارت زیاته کړې اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او کراچۍ کې د هیواد جنرال کونسلګرۍ د هلو ځلو په نتیجه کې د کراچۍ له زندانونو څخه 540 تنه افغانان چې 450 زنانه او 90 ماشومان هم پکې شامل دي ډیر ژر به په څو شیبو کې آزاد او خپل وطن ته ولېږدول شي. د طالبانو حکومت تېره اونۍ ویلي و هغه شمېر افغان بندیان چې د کراچۍ له زندان څخه خوشي کیږي د دوی د حکومت په مالي لګښت به هیواد ته انتقال شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تر دې مخکې ویلي و شاوخوا 1500 افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې بندیان دي او د هغوی د خلاصولو په اړه یې هڅې روانې کړي دي. دغه سفارت د ډسمبر پر 18 په یوې اعلامیې کې ویلي و چې په پاکستان کې د شاوخوا 2000 بندي افغان کډوالو له ډلې په تیرو 3 میاشتو کې څه باندې 500 تنه یې خوشي شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ کې د زندانونو یوې مسؤلې ویلي وه چې ډیر ژر به له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان بندیانو استولو لړۍ پیل شي. په کراچۍ کې د ښځو د زندان یوې مسؤلې شیبا شاه د کراچۍ په زندانونو کې د افغان بندیانو شمیر 129 ښځې او 178 ماشومان یاد کړل او ویې ویل چې ټاکل شوي 950 ښځینه بندیانې د جنورۍ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې خپل هیواد ته ولاړې شي. د پاکستاني چارواکو د معلوماتو په اساس د دغه هیواد پولیسو د یو لړ عملیاتو پر مهال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو او ویزو نه لرلو له امله لږ تر لږه 1200 افغانان نیولي او زندان ته یې وړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه قانوني افغان کډوال ژوند کوي خو اټکل کیږي چې سلګونه زره نور غیر قانوني افغان کډوال هم په پاکستان کې شتون لري.